تماشې به وکړي چې تاسو سره څه کیږي. هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو. هر سړی مولای رسوا کړو، پیر رسوا کړو، سید رسوا کړو، میاں رسوا کړو، خان رسوا کړو، نواب رسوا کړو، ارباب رسوا کړو. هر سړی خدای په خپل ځای په شرمونو او شرمولو رسوا د زمانه کړ. اوس هغه بلا خبره ده چې شرمېدلې په څه پوهېږي نه، دا جدا خبره ده. لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانه دی. مونږ پوهېږو نه، یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونځ کولو، ټیټ پاس کېږي، ټیټ پاس کېږي. چې مونځ یو کو راغی مولا نه پوښتنه کوله چې په ډیران مونځ کېږي؟ هغه ویل نه، مانځه دپاره خو طهارت د مکان شرط دی، پاک ځای باندې به کېږي. ویل ما خو چې دا مونځ کولو نو کېدو. څنګه؟ ویل چې ټیټ پاس کېده مړ، څه رکاوټ پکې نه و. هغه دا خیال کړی جوړ چې دا مونځ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي. په دې نه پوهېدو چې جامې پاکې پکار دي او دس پکار دی، پاکوالی د مکان پکار دی. په دې هغه دا خیال کړی چې دا مونځ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي. نو زمونږ منځونه هم ټیټ پاس کېدو ته وایو. په دې ډب نه یو چې دا کېږي یا نه کېږي. نو عرض مې دا وجي چې کم قوم چې په یو شي متحد نشو، چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی، او د اسره د دنیا وکړه، نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو ته ورکړی ده، او داسې تنبیه ورکړی ده لکه یونس علیہ السلام یو عظیم القدر پیغمبرو. حکم ورته وشو چې په قوم د عذاب راځي او ته تیوزه. دی لاړو غره ته، په غر کې کېناستو. په قوم چې څه وخت کې آثار د عذاب شروع شو، نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو. راغله عذاب د اسمان نه واپس لاړو، راغله عذاب معافي غواړو، غلطیم کړی ده. نو راغله عذاب واپس لاړو. موسی علیہ السلام دو ورځ دو پس چې څه وخت راغی چې قوم به مې اوس تبای، چا ورته چا خود عذاب درانه بچ ورزما. اوس به تا ته دروغجن وایي چې تا ویلیو چې عذاب راځي او عذاب خورانغه. نو ته دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونکو. په دې ټکی ته ګورئ، دغه وخت کې به حیثیت پیغمبر دته په کار داو چې د انتظار کړی وی چې دینه مخکې څه وکړم. ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي، او د عاشق واګي چې کمی وي ا د معشوقې په لاس کې وي. معشوقې خو خاله چې واګه دسې وي دسې دیتا وي او که دسې وي دسې دیتا وي. لکه ټانګه کې کېنی او د اس په واګي چې د کوچوان په لاس کې، کوچوان خو هغه کواګه داسې کاس په داسې تاویږي او کداسې کداسې. او دا خبرې خو د عشاق خبرې دي کنه، مونږ عشاق نه، مونږ ما درته وې د پخې کنجري زامن یو، مونږ خو د سړي زامن یو نه. دا قوم د سړي زامن وې، دی به دا لوبې کولې ده. تاسو چې کوم وکړه بیا دا ستاسو آینده نسل چې کوم دی، دا نوجوان طبقه، دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ دمانی مکمل. دا به دمان وي چې ښځې ولا وکړي هغه به کمپلیټ ډمي وي. نو راتلونکی وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډمو او د ډمانو په لاس کې وي. دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شوده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ دمانی. که نو چرته چې مړم راشي په قبر مې متیازه فی الحال دمان. فی الحال په ډیکسن کې کېنوه ورته وایه ګډېږئ، په دې سړک یې وګورئ د دې هلکانو حال، ټرک ته یې وخېچوه وایه ګډېږئ، ویې ګوره واده جنج ته یې راوغواړه، په جنج ځان سره روان کوه ګډېږئ، او لا چې ډولکي والا ور سره کېنې الا بیل خوند.
ستا آینده نسل به کنجران او ټمانی. ستا په ملک داسې نظام نه راځي. هغه نظام ورشه ایران راوستی دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدلی دی، بورډ چې که دې نئی ګیره کله کړه ونیوی شو نو لاس دې غوڅ کوي. نظام داسې نه راځي. نظام داسې راځي چې د ادنان والا تر اعلی پورې ټول په یو نظریه متفق شي. ښځو نرو یو نظریه ومنله، نه پکې ورشه ښځه بربنډه شته، نه بلو پرنټ شته. یو قانون جوړ شو چې صدر به، وزیر اعظم به، وزیر به بېګیرې نه وي، او داسې به نه وي چې مخکې مونځ نه شي ورکولی. صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې مونځ به دی مخکې ورکوي. چین په یو نظریه متفق شو. د چیرمن موزیتونګ ورشه د چین سال دی. نن تاسو ورته د پاکستان بې غیرته ملک ته راغلي دي، سره کې درته چینیان جوړوي. ستاسو د امبرسرای میخ مړونه چې دي دي ټوله ورځ ښځې سرای لګیایي په حیات آباد او آرمي سټیډیم کې او په صدر روډ باندې سره کې ولا ښځې چینیان جوړوي. د چیرمن ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو. ورشه نن هغه چین دی چې امریکې له تریډونه ورکوي چې ککړک دی وکړو پیزوان درته اچو. نن ستا ملک د امریکې سپی دی. تاسو خیال راغی. عرض مې دا و چې تھرو آؤٹ ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي، عمل جوړیږي نه. ستاسو مثال دی یو خره لنګه شوې وه، خره نر کوچی وشو، اخرې ته چا ویل مبارک شه. ویل ولې؟ ویل زوی دی وشو. هغې ویل په توپه دې ولګي زما زوی. ماله د زوی څه فایده ده؟ خو چې لوی شي خپل پیټې به وړي او خپل به وړم. د خرې زوی د مور پیټې په ځان اچوي، اچوي که بچی به خپل پیټې وړي او زه به خپل پیټې وړم. نو مونږ خرې یو، خبره اورئ، او زوی م شوی دی. مبارکیانې مالی خرو زامنو، مبارکیانې مالی خرې خرې. دغسې بارونه به در باندې دا سرمایهدار اچوي، استعمالوي بم، ګوتهیي بم، او بیا به لته درکې نږدې به بنګلې ته نشي ورتلی، نږدې به دفتر ته نشي ورتلی. عزیزانو چې مونږ ذهني طور د خدای په عظیم قهر اخته یو، عظیم قهر. روټۍ شته، جامې شته، کور شته، هر څه شته، ذهني سکون نشته. هر سړی ذهني طور پریشان، او د ذهن اطمینان په څه کېږي؟ د زړه اطمینان په څه کېږي؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړه اطمینان چې دی هغه صرف د الله په ذکر راځي. چې د الله ذکر نه وي د زړه اطمینان نه راځي.